ولسمشره افغانستان ته د خوشحال سادات سخت ضرورت دی. افغانستان او په افغانستان کې ولسواکي تر بل هر وخت له سخت ګواښ سره مخامخ ده. په کور دننه پردیپالو او د پاکستان لاسپوڅو د سولې په بهانه له امریکا سره لاسونه پټ کړي دي او د افغانستان د ولسواک نظام او دغه هیواد د ملي ګټو خلاف پریکړې او فیصلې کوي. د بیان ازادي، د ښځو حقوق، ولسواکي، د افغان ماشومانو زده کړې او په لویه کې بشري حقوق له زیان او ګواښ سره مخامخ شوي دي. دا یو داسې مرحله ده چې د ولسواک نظام د ساتلو او پاللو په موخه افغانستان ته د هر بانفوذ او په ځانګړي ډول د پاکستان د شومو اهدافو د مخالف هر شخصیت ضرورت دی. په تیره بیا هغه کسان چې افغانانو ته ثابت شوي دي. حکومت باید اوس له هغه ټولو بانفوذ اشخاصو ګټه واخلي چې یا د پاکستان مداخلت په تړاو کې ګټې په خطر کې دي او یا رښتینې توګه د دغه نظام ساتلو ته ژمن دي. دې کې هیڅ شک نشته تېروتنې به شوي وي او بانفوذ اشخاص که هغه د دغه هیواد له هرې ژبې او قوم سره تعلق ولري تېروتنې به یې کړي وي، خو اوس د تېروتنو د بخښلو او د ملي او پر هیواد مینو اشخاصو د رامخته کولو وخت دی. په دغه ملي او بانفوذ یا په بله معنا په ټولنه کې د ښه نوم لرونکو شخصیتونو له ملي یو جنرال خوشحال سادات دی چې ولسمشر غني په مهم ځای د ټاکلو په صورت کې د نظام د ساتلو په موخه د ولس زړونه خپلولی شي او د پاکستان د شومو اهدافو ضد افکار لرونکي ولس پر ځان راغونډولی شي. پر مهم پوسټ د خوشحال سادات بیا مقرري له یوې خوا په کور دننه پردیپال ته سرخوږی جوړېدلی شي او له بل پلوه هغه فکر ته تقویت ورکېدای شي چې په افغانستان کې ولسواک نظام پورې اړه ولري. که ولسمشر غني د ولس دا غوښتنې ته په درنه سترګه وګوري ښایي په ولس کې لا نور هم محبوبیت ترلاسه کړي او تر ډېره بریده د خوشحال سادات له ولسي ملاتړ نه لا نور برخمن شي. که څه هم خوشحال سادات بیا دا خبره کړې چې یو سرتیری دی او د حکومت هر امر او پریکړه ته پر سر سترګو مني، خو بیا هم د هغه پلویان چې ډېره برخه په ولس کې تیت و پرک دي په یوه خوله د نظام تر شا ودرېدلی شي. افغانستان ته دا وخت د یوه ګړي د رښتینولي تبلیغاتو او ورسره د دښمن په خلاف درېدو ضرورت دی. نو په داسې یو وخت کې چې هیواد خلکو ته اړتیا ولري بانفوذ اشخاص مقرري مثبته ثابتېدلی شي. د خوشحال سادات نه لکه یوې خوا لنډغر په ویره کې وه، له بل پلوه یې تر ډېره بریده د پاکستان لاسپوڅي هم د خپلې ویرې تر سیوري لاندې راوستي. هغه کسان چې پر ولسمشر راڅرخېدلي دي او تر ډېره بریده ارګ میشتي بلل کېږي او ګټې وټې په ارګ پورې تړلي دي، اوس دې اړتیا ده چې هغوی په خپل اثر باندې ولسمشر غني قانع کړي چې خوشحال او هغه ته ورته څیرې راوباسي او داسې چارې ورسپاري چې له یوې خوا ولس خپل او له بلې خوا د دښمن سترګې وسوځوي. ډېره مننه چې ویډیو را سره پای وکتل. کوم خوښ شوی لایک یې کړئ، کوم چینل نوی سبسکرایب کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا